تازه خبر کابل کې سختې او درنې چاودنې شوې دي. دغه چاودنې چا کړې دي، څومره مرګ ژوبله یې اړولې ده، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان پلازمینې کابل وزیر اکبر خان سیمې کې د سردار محمد داود خان څلورلارې یا 400 بستریز روغتون ته نږدې چاودنې شوې دي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد مرستیال بلال کریمي BBC ته تایید کړه چې دغه پوځي روغتون ته نږدې نن ګیز ملکي کسانو منځ کې چاودنه شوې ده. ښاغلی کریمي وایي د پیښې تلفاتو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رویټرز خبري اژانس په راپور کې بیا د طالبانو یوې امنیتي سرچینې له قوله ویل شوي چې په غبرګو چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د رویټرز راپور کې د کابل ایمرجنسي روغتون مسؤلینو له قوله ویل شوي چې دوی تر اوسه د پیښې له ځایه 9 ټپیان وړل شوي دي. د ځایي رسنیو په راپورونو کې ویل شوي دي چې د پیښې ځای کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي، خو طالبانو په دې هکله څه نه دي ویلي. بل لور ته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی ویلي چاودنه د روغتون په دروازه کې شوي چې تلفات هم لري، خو په وینا یې تر اوسه پورې کره معلومات نشته دی. نوموړی وایي د طالبانو ځواکونو د پیښې ځای ته رسیدلی دي او د پیښې پلټنه کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.